دا د هدایت مسیر حق د معرفت مسیر دا د هدایت مسیر حق د معرفت مسیر د هدایت څراغونه دا د هدایت مسیر حق د معرفت مسیر دا د درنو اوریدونکو ستاسو پام راړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب د هدایت څراغانو و خپرونو ته. درس د حدیث او قرآن پکې لوستلی سو ځان د شریعت په حق لاره پوهولی. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع د هدایت څراغونه. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایی المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه ابن ماجه. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی په مؤمنانو کې الله رب العزت ته خوښ او محبوب هغه مؤمن دی چې قوي او پیاوړی وي. ټول مؤمنان له خیر څخه خالی نه دي. کم کار چې ګټه لري د هغې په لټه کې اوسه او له الله رب العزت څخه مرسته غواړه. مه وروسته کیږه او مه له غفلت او تنبلي څخه کار اخله. که څه زیان در ورسیږي نو داسې مه وایه چې کاشکې داسې او داسې مې کړي وی، بلکې وایه چې دا د الله رب العزت تقدیر دی. څه چې وغواړي هغه ترسره کوي، ځکه د یو کار له کېدو وروسته لو او کاشکې ویل شیطان ته د انسان په نفس کې د کار زمینه برابروي، بلکې هر څه الله ته سپاره. ښه خویونه او نیک صفات د مسلمان شخص له ځانګړتیاوو څخه ګڼل کیږي، ځکه چې مسلمان ایمان لري، پوهه لري، شجاعت لري، صبر لري، رحم لري، اعتماد لري، امین وي، سخي وي، پاکلمنی وي، مجاهد وي، مهربان وي، د حق په ویلو کې د ملامت کوونکو له ملامتیا څخه نه ویریږي، هغه ذکي وي، په نیکو چارو ټینګار کوي، تل له الله رب العزت څخه مرسته غواړي، نه وروسته کیږي او نه له غفلت او تنبلي څخه کار اخلي. د الله رب العزت په پریکړه او ویش خوښ وي، هغه ویښ او بیدار وي، شیطان ته په خپل نفس کې د ننوتلو چانس نه ورکوي او داسې نور. په ذکر شوي حدیث کې په څرګنده توګه د ښو خویونو لورې ته بلنه ورکړې شوې ده چې مسلمان بنده یې باید په خپل ژوند کې پلي کړي. له دغو خویونو څخه یو هم قوت او قدرت دی، یعنی مومن باید د ځواک او پیاوړتیا څښتن وي، قوت لاسته راوړي او هغه لارې چارې وپیژني چې قوت پرې لاسته راوړل کیږي. اوس په دې باید پوه شو چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په وینا کې له قوت څخه څه شی مراد دی. چې رسول الله وایي چې المؤمن القوي، چې قوي مؤمن الله رب العزت ته غوره او محبوب دی د ضعیف نه. په دې حدیث کې له قوت څخه د یو رښتینی مسلمان شخص کلک هوډ، ثابت قدمي، لوړ همت، پیاوړې اراده، پوهه او ذکاوت مراد دی. دغه صفات او خویونه حقیقتا په یو سالم او صحتمند بدن کې موجود وي. البته په حدیث شریف کې هغه جسمی قوت چې په یو ناوړه انساني نفس کې د سست ارادې د ټیټ او پست همت سره موجود وي، هغه قوت مراد نه دی. او دا ځکه چې د ناوړه صفتونو درلودونکو خلکو سره به څرنګه الله رب العزت محبت ولري، په داسې حال کې چې الله رب العزت دغسې ډیر لوی لوی د ځواک څښتنان د ځواکونو او قوتونو سره هلاک کړي دي. هغه وخت
چې دوی خپل ځانونه د الله رب العزت څخه جلا کړل، د الله تعالی له حکم څخه یې سرغړونه وکړه، الهي قوانین یې ونه منل، د آخرت په مقابل کې د دنیا ژوند غوره که او پرې ډاډه شول. الله رب العزت د دغه قومونو یادونه داسې کوي: الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. یعنی تا ونه لیدل چې ستا رب څه کار وکه د لوړو ستنو خاوندانو سره چې هغه عاد او ارم و، د هغو په څیر چې د نړۍ په هیوادونو کې هیڅ قوم نه و پیدا شوی، او له سمودیانو سره چې په وادي کې یې څمڅې جوړولې، او د میخونو څښتن سره فرعون سره د هغه کسان ول چې د نړۍ په هیوادونو کې ډیره زیاته سرکشي کړې وه او په هغو کې ډیر زیات فساد خور کړی و. په پای کې ستا رب په هغو د عذاب دره راکوزه کړه. حقیقت دا دی چې ستا رب په څارنځای کې دی او ټول څاري. قوت په هغه معنا سره چې اسلام ته مطلوب دی لوړ مقام او منزلت لري، ځکه چې په دغه قوت سره جهاد ترسره کیږي او جهاد په اسلام کې ستر مقام لري، بلکې یوازې د جهاد په ذریعه مسلمان کولی شي اسلام حاکم او تنفیذ کړي. له همدې کبله الله رب العزت له اسلامي امت څخه د قوت د لاسته راوړنې غوښتنه کوي. د هود علیه السلام قوم عادیانو سره الله تعالی د همدې قوت وعده کړې وه. هود علیه السلام خپل قوم ته د وینا په ترڅ کې فرمایلي ول: یا قوم لا اسألکم علیه اجرا ان اجری الا علی الذي فطرني افلا تعقلون ویا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوة الى قوتکم ولا تتولوا مجرمین. ای قومه، له خپل رب نه بخښنه وغواړئ، بیا د هغه لورې ته وګرځئ، هغه به پر تاسې باندې د آسمان ورخونه پرانیزي او ستاسې په اوسني قوت سربیره به نور قوت در زیات کړي. الله رب العزت د دغې قوت په لاسته راوړلو امر کوي او فرمایي: واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترهبون به عدو الله وعدوکم واخرین من دونهم. او تاسې تر خپلې وسې ډیر زیات قوت او تیار زین کړي اسونه د هغوی د مقابلې دپاره برابر کړئ، تر څو چې په دې وسیله د الله تعالی پر دښمنانو، په خپلو دښمنانو او په هغه نورو دښمنانو هیبت راولئ. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه په زیاتو ځایونو کې نقل شوي چې هغه به د کمزوري او تنبلي له هر ډول اسبابو څخه پناه غوښتله، لکه چې رسول الله فرمایي: اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. رواه ابو داود. ای ربه په تا باندې زه له غم، خفګان، کمزوري، تنبلي، بېزړهتوب، بخل او پور او د خلکو له غصې څخه پناه غواړم. دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیاوړي مؤمن صفت کوي او په اړه یې خبر ورکوي چې له کمزوري مؤمن څخه غوره او الله یې خوښوي، نو دا په خپله د قوت په غوروالي دلالت کوي. په لاسته راوړنې امر کوي، په بېځایه او ناوړه چارو کې له کارونې څخه یې منع کوي. اوس پوه شو هغه قوت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې د هغه یادونه کړې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: المؤمن القوي خیر و احب الی الله من المؤمن الضعیف. دا قوت څه ګټې لري؟ ځکه په میړانه او زړورتیا امر بالمعروف او نهی عن المنکر ترسره کیږي. تاسو د اسلافو تاریخ او د هغو سیرت وګورئ چې څنګه د دښمنانو او د کفارو په مقابل کې ودرېدل، ډیر په میړانه باندې د الله دین بیان که، توحید یې وړاندې که. ځینې په دې لاره کې شهیدان شول، ځینې زخمیان شول او ځینې جیل او بندیخانې ته پرېوتل. د هغه چا په زړه کې چې قوت وي، له جهاد سره مینه او په ترسره کولو یې جرأت کیږي، پر دښمن باندې د یرغل میړانه کول او د هغه سره د مقابلې لپاره د جنگ ډګر ته وردانګل، لکه بلال رضی الله تعالی عنه چې د بدر په غذا کې کومه میړانه د خپل بادار امیه بن خلف سره په مخامخ کېدو ترسره کړه.
او یا لکه عبدالله بن مسعود رضی الله عنه چې د بدر په غذا کې د مشرکانو د مشر ابو جهل سره کوم عمل ترسره که، او یا لکه حنظله بن عامر رضی الله تعالی عنه چې د احد په غذا کې کومه تاریخي تګلاره غوره کړه چې د اولې شپې نهو یې پرېښوده، د جهاد ډګر ته یې ور ودانګل او د شهادت جام یې وڅکه. دغه ټول کارونه د ایمانی ځواک په سبب ترسره کیږي. همدارنګه په ستونزو د صبر کولو استعداد پیدا کیږي په قوت سره. د الله رب العزت په لاره کې کړاوونه ګالل لکه لومړنیو مسلمانانو چې وګالل، او یا لکه نن چې د اسلامي نړۍ ځینې مسلمانان ورسره مخامخ دي، بشپړ صبر او استقامت غواړي او دغه کار یوازې د ایمانی قوت په سبب ترسره کیدی شي. همدارنګه د چا په زړه کې چې قوت پروت وي هغه په عباداتو التزام کوي. هر ډول عبادت هغه که فرضي وي لکه لمونځ، زکات، روژه، حج، او که نفلي وي لکه د قرآن کریم تلاوت، ذکر، دعا، استغفار ویل، نفلي لمنځونه، صدقات او نورې خیریه چارې ترسره کول، دغه ټول عبادات هغه وخت په سمه توګه ترسره کیدی شي چې قوت موجود وي. سلف صالحینو به تر ډیر وخته پورې په دغه نفلي عباداتو باندې التزام درلود. دوی به ټوله شپه د الله تعالی په عبادت بوخول او د ورځې به یې روژې نیولې، خو د هیڅ ستړیا او سستي احساس نه کوه. اوس دا قوت د کمې لارې نه موږ او تاسو لاسته راوړو. هغه ډول قوت چې الله تعالی ته خوښ دی هغه د دې لارو چارو په ترسره کولو لاسته راځي. اول په زړه، عمل او وینا کې اخلاص په داسې توګه چې ډول اعمال د الله تعالی لپاره خالص کړی شي، لکه الله تعالی چې خپل استازي ته په امر کولو سره فرمایي: قل ان صلاتي ونسکي ومحیای ومماتي لله رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت وانا اول المسلمین. ای پیغمبره ته ووایه زما لمونځ، زما د عبادت ټول مراسم، زما ژوند، زما مرګ هر څه د الله رب العالمین لپاره دی چې د هغه سره هیڅوک شریک نشته. د هماغه امر ماته شوی دی او تر ټولو لومړی د اطاعت سرټیټونکی یم. څوک چې پر الله رب العزت توکل ولري هغه به ورسره مرسته کوي، تل به ورسره مل وي، کله به هم ترې جلا نشي. د اصحاب کهف په اړه الله رب العزت داسې فرمایي: اذا قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا. چې کله هغوی پاڅېدل او اعلان یې وکړه چې زموږ رب خو فقط همغه ذات دی چې د آسمانونو ازمکو رب دی، موږ به له هغه پرته نور کوم معبودان را ونه بلو. که مو دغسې وکړه نو موږ به ډیر غلط کار او غلطه خبره کړې وي. او دا قوت هله لاسته راوړی شو چې یوازې د الله تعالی پر قوت باور ولرو او له نور هر ډول قوتونو څخه مخ وګرځوو. چا چې خپل نفس وځپلو او شهوات یې پرېښودل دغه مقام ته رسیدی سي. څوک چې دغه ستر مقام ته ورسېده د الله تایید او مرسته یې په برخه شوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله وینا کې دغې موضوع ته خپل امت داسې متوجه کوي: اکثرو من قول لا حول ولا قوة الا بالله فانها من کنوز الجنه. رواه البخاري. یعنی د لا حول ولا قوة الا بالله ذکر زیات کوئ ځکه دا د جنت د خزانو څخه یوه خزانه ده. همدارنګه دا قوت هله موږ او تاسو لاسته راوړی شو چې د تنبلي او د ناتواني احساس ونکړو. څوک چې د ناتواني او کمزوري احساس وکړي نو په ټولو چارو کې په خپل ځان باور ختمیږي او په نتیجه له مفیدو او ګټورو چارو څخه بې برخې پاتې کیږي. له همدې کبله رسول الله صلی الله علیه وسلم د امر په صیغې سره فرمایي چې تاسو عاجزه کیږئ ما ولا تعجز. تعجزه کیږه ما، یعنی د تنبلي او کمزوري احساس مه کوه. همدارنګه دا قوت موږ او تاسو هله لاسته راوړی شو چې د ګټورو او مفیدو چارو لټه وکړو. د بشریت لپاره له الهي منهج پرته بل ښه او ګټور شی نشته. لکه چې الله رب العزت فرمایي: افحکم الجاهلیت یبغون ومن احسن من الله حکما لقوم یوقنون. نو آیا بیا د جاهلیت فیصله غواړئ په داسې حال کې کوم خلک چې په الله باور ولري د هغوی په نزد الله نه بل غوره فیصله کوونکی هیڅ نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یوه کامله او شامله جمله کې دغې موضوع ته خپل امت متوجه کوي او فرمایي: احرص علی ما ینفعک. یعنی هغه څه چې تا ته ګټه رسوي د هغې په لټه کې اوسه. کوم څه چې تا ته ګټه نه ده رسوي د هغې نه ته ځان وساته.
نو بیا به هله دا قوت لاسته راوړي او که په بېګټو څیزونو او تا ځان مشغوله که د الله د دین نه به بیا ته غافله شي. نور به واورو قدرمنو اورېدونکو په دې هکله، خو هغه د یوې دمې نه وروسته. دا د هدایت مسیر حق د معرفت مسیر، دا د هدایت مسیر حق د معرفت مسیر، دا زموږ ولس ته ستر انعام دی د ژوند لاره. دا د هدایت مسیر حق د معرفت مسیر، دا د هدایت مسیر حق د معرفت مسیر. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. دا قوت چې الله ته محبوب دی او الله ته غوره دی، هله موږ او تاسو لاسته راوړی شو چې په فرایضو باندې التزام وکړو او ورسره په څنګ کې نوافل ادا کړو. د فرایضو تر څنګ د تهجد لمونځ، نفلي روژې، صدقات، ذکر، دعا، استغفار او د قرآن کریم تلاوت کول انسان ته معنوي ځواک په برخه کوي او انسان قوي کوي. په یو قدسي حدیث کې راغلی دی: ان الله قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. رواه البخاري. یعنی الله رب العزت فرمایلی دی چا چې زما د ولی سره دښمني وکړه له هغه سره زما د جنگ اعلان دی، زه ورسره د جنگ اعلان کوم. د فرائضو په ادا کولو بنده ما ته رانږدې کیږي او که په نوافلو دوام وکړي زما محبوب جوړیږي. کله چې زما محبوب شي نو زه یې غوږونه شم چې اورېدل پرې کوي، زه یې سترګې شم چې لیدل پرې کوي، زه یې لاسونه شم چې نیول پرې کوي، زه یې پښې شم چې تلل پرې کوي. غوږونه، سترګې، لاسونه او پښې به زما د حکم سره سم چلیږي. مطلب د حدیث دا دی که څه راڅخه غواړي ورکوم یې، له کوم شي څخه که پناه غواړي له هغه څخه پناه ورکوم. هیڅ یو شی چې زه یې د کولو اراده وکړم ما په شک کې نه غورځوي، خو کوم شی چې زه یې اراده ولرم او هغه ما په شک کې غورځوي د مؤمن مرګ دی چې هغه یې بد ګڼي او زه یې په خفګان خفه کیږم. نو په نوافلو باندې مسلمان باید التزام وکړي، همیشګي وکړي. الله رب العزت ته به محبوب شي، الله رب العزت به د دې ځواک نه برخمن کړي. همدارنګه دا قوت او دا ځواک هله موږ او تاسو لاسته راوړی شو چې د ژوند په ستونزو باندې ځان عادت کړو. د آرام، راحت، عیش او عشرت، مزو او چړچو ژوند پرېښودل انسان سره په صبر کولو کې مرسته کوي، زغم او تحمل یې په برخه کوي، د مشکلاتو او ستونزو سره د مقابلې ځواک یې پیاوړی کوي. همدارنګه دا قوت هله موږ او تاسو لاسته راوړی شو چې د پخوانیو نیکانو خلکو له ژوند څخه ځان خبر کړو. د پخوانیو نیکانو خلکو له ژوند څخه ځان خبرول انسان ته نه یوازې دا چې د مشکلاتو او تکلیفونو په وړاندې د مقابلې توان ورکوي، ورسره په څنګ کې د هغوی سترې کارنامې د انسان په نفس کې د هغوی ستروالی او عزت هم ځای پر ځای کوي او انسان دې ته چمتو کوي چې ورپسې روان شي، ځان ورسره نږدې کړي او د هغوی په څیر خپله کړه اوړه برابره کړي. یو شاعر وایي فتشبهوا ان لم تکونوا مثلهم ان التشبه بالرجال فلاح. یعنی د هغوی په څیر ځان برابروئ که څه هم د هغوی په څیر کیدی نشئ، ځکه د نارینهو سره ځان مشابه کول هم بریالیتوب دی. او دا قوت هله لاسته راوړی شو چې په نفس او مخلوقاتو کې سوچ او فکر وکړو. په نفس او نورو مخلوقاتو کې فکر او سوچ کول د دې لامل ګرځي چې انسان د خپل ځان په حقیقت پوشي، بیا به نو له کبر او غرور څخه ځان وساتي او د بشپړتیا لورې ته لا پسې هڅه کوي. الله رب العزت فرمایي وفي الارض آیات للموقنین وفي انفسکم افلا تبصرون. په ځمکه کې ډېرې نښانې د باور کوونکو لپاره دي او په خپله ستاسو په وجود کې آیا تاسې په زیر کتونکي نه یاستئ؟
او بل دا قوت موږ او تاسو هله لاسته راوړی شو چې په خپل منځ کې د علم مذاکره وکړو او دغسې مجالسو کې ونډه واخلو. علمي مجالسو ته ورتګ له یوې خوا انسان د خپل ځان په نیمګړتیاو خبروي او ورڅخه د خلاصون لارې چارې ورښیي، او له بلې خوا دغه ډول مجالس انسان ته عزت ورکوي، مطمئن ژوند ورپه برخه کوي، د الله تعالی د رحمت باعث یې ګرځوي، ملائکې ترې چاپیره کیږي، سکینه او آرام پرې نازل کیږي او د ملائکو په مجالسو کې الله تعالی یادونه کوي. دا قوت هله موږ او تاسو لاسته راوړی شو چې د نیکانو او صالحانو خلکو سره ملګرتیا وکړو. ښه ملګری وفا لري، خپلو دوست سره مرسته کوي، که کومه خبره ورڅخه هیره شي او د یو ناوړه عمل په تکل کې شي نو ور یادوي او له ناوړه کار څخه یې منع کوي، او که یو ښه کار ترسره کوي د هغې په هکله ورسره کومک کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من یرد الله به خیرا یهدی خلیلا صالحا ان نسي ذکره وان ذکره اعانه. رواه ابو داود. چاته چې الله د خیر اراده وکړي ښه دوست ورپه برخه کړي چې د غفلت په حاله کې هغه ته تذکره کوي او په نیکو چارو کې ورسره مرسته کوي. دا قوت موږ او تاسو هله لاسته راوړی شو چې له ګناهونو او ناوړه چارو ځان وساتو. لکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یا معشر المهاجرین خمس اذا ابتلیتم بهن واعوذ بالله ان تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها الا فشى فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مدت في اسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة اموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعد ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله باسهم بينهم. رواه ابن ماجه. یعنی ای مسلمانانو پنځه کارونه داسې دي که تاسې پرې اخته شوئ د لوی خطر سره به مخ شئ. الله تعالی مو ترې وساته. لومړی کله چې په یو قوم کې په څرګنده توګه فحشا، زنا، لواطت او نور پیل شي نو الله تعالی به پر دغه قوم کې طاعون، اوبا او داسې نور رنځونه خپاره کړي چې د دوی په مخکینیو نیکونو پلرونو په زمانه کې به نه وي تیر شوي، په تاریخ کې به ساری نه لري. دویم کوم قوم چې په طول او ناب کې کمای کول پیل کړي نو په دغه قوم قحطي، مشکلات او کړاوونه او ظالم بادشاه مسلط شي. دریم کوم قوم چې د خپلو مالونو زکات نه ورکوي له آسمانه به پرې باران بند شي، که حیوانات نه وی یو څاڅکی به هم پرې ونه شي. څلورم کوم قوم چې د الله تعالی او د هغه رسول سره کړې ژمنې ماتوي، احکام یې نه پلي کوي، دښمن به پرې مسلط شي او څه چې د دوی لاسونو کې دي هغه به ترې واخلي. پنځم د هغه قوم مشران چې د الله تعالی په کتاب پریکړه نه کوي نو په خپل منځ کې به په شخړو او جګړو بوخ شي لکه دغه حالت چې نن ورځ موږ او تاسو وینو. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي المؤمن القوي خیر واحب الی الله من المؤمن الضعیف. نو باید هڅه وکړو چې دغسې ایمانی قوت ته خپلو سینو کې ځای ورکړو او هغه لارې چارې چې په هغه سره موږ او تاسو دا قوت لاسته راوړی شو هغه ته متوجه شو. دغه زموږ او ستاسو د کامیابي لاره ده. نو قدرمن اورېدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. دا د هدایت مسیر حق د معرفت مسیر، دا د هدایت مسیر حق د معرفت مسیر، دا زموږ ولس د ستر انعام دی د ژوند لاره. څوک چې کړي قسمت د دین د ژوند په پړاوونو کې ستوري معلومیږي د اسمان په مینارونو کې. دا د حکمتونو لار، د برکتونو لار، دا د حکمتونو لار، د برکتونو لار، تل به کامیابیږي معلومیږي له کرداره. دا د هدایت مسیر حق د معرفت مسیر، دا د هدایت مسیر حق د معرفت مسیر، دا زموږ ولس د ستر انعام دی د ژوند لاره. تل دې وي قایم دې وي ژوندي دي دا سرونه وي چا چې غوره کړي د
اسلام دین خدمتونه وي موږ په هر دم باندې ستایو په کلم باندې موږ په هر دم باندې ستایو په کلم باندې ستایو عمریا په شان په سلوارا دا د هدایت مسیر حق د معرفت مسیر دا د هدایت مسیر حق د معرفت مسیر دا زموږ ولس ستر انعام دی د ژوند لاره دا د هدایت مسیر حق د معرفت مسیر دا د هدایت مسیر حق د معرفت مسیر دا زموږ